دونه تنخواګانې اخلي نو ولې میچ وبېلو دا د مرګ دي که نه او د مرګ دي چې لکه تاسو میچ ولې وبېلو تاسو باندې دا دونه خرچې ولې کېږي په قصه باندې پوهېږي پرون کابل پرون میچ و د پاکستان او د انډیا فاینل میچ و هغه بیا داسې کار وشو چې یاره سهار زه حالاتو نه خبرېدم نو داسې کسانو نه خبر شوم چې یاره ډوډۍ موډۍ پرې ښودلې ده خوراک مراک هم نه کوي او دا چې ځان یې ایسته روجه کړی دی فاقه یې په ځان باندې راوستلې ده د ډېر خفګان د وجې نه د ډېر ټینشن د وجې نه خلکو خوراکونه پرې ښودلي او خلک د دې ټایم کې وایي خلکو د ځان سره تمانچې یې ښودلي دا کوم سکرین چې ورته مخې ته لګېدلی وي چې میچ ولې ډس او ټي وي ګانې ایسته مات کړي ځان دا دونه بې غیرته دی هلکه چې کله دې بچې دغه شي ته ناست او په حاشیې پکې کتلې په هغه وخت کې خو دې نه ماتاو مونځ چې قضا شو هغې باندې ولې مات نه کړو د خپل بچې چې هلکه خنزیره پاسه پیسې باندې نو زه خبر شوم وایي خلکو ډوډۍ پرې ښودلې ده خلکو بسکل پرې ښودلې دي خلک ډېر زیات په ټینشن کې دی خلک په کمرو کې ځانونه بندوي قسما قسم لکه ناشنا ناشنا زمونږ عادتونه دي که نه ډېر بېکاره عادتونه دي نو بهرحال میچ باندې ما ورته خفه کېږو چې هلکه پاکستان خو میچ وبېلو او پاکستان میچ ولې وبېلو څه چلو شو زه ابرو ته یو کس قصه کوله وایي دا کوم کلاړیان چې دي که نه کلاړیان وایي دوله 50-60 لکه روپۍ تنخوا ورکوي لکه 50 لکه روپۍ ما او تا چېرته لیدلي دي نه هم دي لیدلي 60 لکه روپۍ به څه شي دا مونږ په لاس کې نه دي راغستلي په قصه باندې پوهېږي دې خلکو ته وایي دا تنخواګانې میلاوېږي یو کلاړي ته 40 لکه او 50 لکه او 60 لکه روپۍ تنخوا میلاوېږي هره میاشت سوچ ته فکر ویس او دا چې وایي دا کم مطلب د دو دا تلل راتلل دي یو ملک نه بل ته بل نه بل ته دا هر څه فري دي ټکټونه میکټونه هر څه فري خوراکونه د دوی په قصه باندې پوهېږي دا هر څه ورته فري میلاوېږي دونه تنخواګانې اخلي نو ولې میچ وبېلو دا د مرګ دي که نه او د مرګ دي چې لکه تاسو میچ ولې وبېلو تاسو باندې دا دونه خرچې ولې کېږي په قصه باندې پوهېږي لکه ته په خپل بچي باندې خرچه کې سکول ته یې لېږي د میاشتې 4-5,000 روپۍ فیس ورکې پرایویټ سکول کې که نه او دا بچی پیل شي امتحان کې دی پیل شي نو څونه ورته غوسه چې لکه دا داسې چلو کوم او بیا پرې راکېږدي سړي به نه یو کنځلې مو ورته کوي ورځ بده مو ورته کوي وهله مو سره نو دو ته څوک ولې څه نه وایي چې تاسو دا میچ ولې وبېلو تاسو دا 50-60 لکه روپۍ موږ ولې درکړو دا څه فري خو دا روپۍ نه دي راغلي دا خو د عوامو روپۍ دي راغونډېږي په څه طریقه باندې دا ملک راغونډول کوي صرف پوهېږي په قصه دا حکمرانان صرف راغونډول کوي نو دا د خلکو روپۍ راغونډې شي هغو له ورکړی شي بیا هم میچ بېلي په قصه باندې پوهېږي به هر حال میچ بیلات او ګټل او دا چې لکه هغه خلک وایي ګیم چې کوم دی نو دا د ګټې او د بیلات څیز دی ټیک شو لکه نه په دې کې به یا ګټې یا به بیلې دا دونه مسله نه ده په قصه باندې پوهېږي دا بې غیرتي ده لکه دا ستا خبره صحیح ده په قصه باندې پوهېږي ته دونه بې غیرته یې لکه خاص کر د عوام خلک چې دا کوم سړی دی ټي وي ته ناست دی دا میچ ګوري تا ته په دې شي کې څه فایده ده شرطونه خو ګورې مطلق حرام دي که چا پې لګولي او چا په شرط باندې ډوډۍ خوړلې یا چا په شرط باندې بوتل ایس کړي چې هلکه د فلانکي میچ وکړي د فلانکي سړي وګټلی نو بوتل به راباندې څکې او که ده وبېله نو زه به یې نه باندې څکمه په قصه باندې پوهېږي که داسې شرطونه چا لګولي دا خو ګورې حرام کار یې کړلی صحیح شو به هر حال په دې شیزونو باندې خفه کېدل نه دي پکار